چې پرون داسې جلسه وشوه پی ټي آی والاو نېشنلیانو جلسه وکړه چې د عمران خان خو زیتی راغیستی دی. اول نه نواز شریف ونیو اوس یې زرداري ونیو. نو موږ د دې دپاره څه کول پکار دي؟ نو بله ورځ داسې چالو شو چې ډونالډ ټرمپ او مودي دا خبره وکړه چې موږ به هغه داسې کار کوو لکه پخوا چې څنګه خلکو کولو او کوترې به په کوترو کې به خطونه لیږل، نو هغه شان موږ هم کوو. بیا په هغه سباله داسې چالو شو چې مودي په کوتره کې خط ولیږو او کوترې له یې ورکړو. هغه هلته ورسېدو چې هغه بېرته خط راولېږو، نو بیا داسې چالو شو چې مودي نه دی، مودي بېرته خط راولېږو، مودي بېرته هلته خط تش ولېږو. نو ډونالډ ټرمپ دونه غوسه شو چې د غوسې د لاسه پرې خولې راماتې شوې. دی ورته ټلیفون وکړه چې هلکه مودي دا څه چل وکړو، تا خو ما ته تش خط راولېږو. نو ده ورته وویل چې دا په پوینټ کې مسکال